سلامونه. د امریکایي بندي د ازادېدو څخه به ټول خبر یاست. طالبان سره بندي و تقریبا 14 میاشتې کېږي او جرم یې دا و چې د افغانستان نافذه قوانین یې تر پښو لاندې کړي دی. ښه اوس آزاد شو، ښه څو خپل کورنۍ سره یو ځای شو. زما هیله دا ده چې د ابراهیم په نوم کوم افغان چې په ګوانتانامو کې بندي دی او بیخي زیات کلونه کېږي، فکر کوم 15-14 کاله کېږي. جرم یې نه دی ثابت، ګناه یې نه ده معلومه. دا د پنجابیانو د خوا امریکایانو ته تسلیم شوی و. تر ننه پورې بې سرنوشته په ګوانتانامو کې پروت دی. ما یې د مور ژړاوې ولیدل. د سړی زړه ورته خوږېږي. خدای دې وکړي ژر تر ژره خپل کورنۍ سره، خپل د مور سره، اولادونو سره یو ځای سي. ګورې دا خبره شاید هېڅ افغان تاسو ته ونه کړي، مشخصا هغه افغانان چې په امریکا کې دي یو اسناد نه لري لکه زه. ولې زه یې کوم؟ په دې کې هېڅ شک نشته چې امریکایانو ظلمونه کړي دي. امریکایانو بېګناه افغانان یې بندیان کړي دي، دوی ټکولي دي، ځورولي دي، حتی بېګناه انسانان یې وژلي دي. او دا نه یوازې په افغانستان کې، په نورو هېوادونو کې هم چې دوی هلته د دوی حضور و، مشخصا اسلامي هېوادونو کې هلته خورا ډېر ظلمونه دوی کړي دي. د دې څخه سترګې نه سو پټولی. یعنې په هر ځای کې چې ظلم کېږي، زما باور دا دی، زما د ژوند فلسفه اوس دا ده چې د ظلم په مقابل کې باید شخ پورته کړو، د مظلوم څخه باید دفاع وکړو. خدای دې وکړي چې هغه مظلوم که امریکایي، عیسوي، یهودي وي، او خدای دې وکړي که هغه مسلمان وي، افغان وي او د بل ځای وي. د مظلوم پر طرف باید واوسو او د ظالم په مقابل کې باید ودرې شو. او هغه ظالم خدای دې وکړي که دې خپل هم وي، دغه په مقابل کې باید ودرې شو. ښه اوس نو که دا امریکایي بندي دغسې آزاد کړی وای، کومه خبره نه وای پکښې کې، دوی ډرامه نه وای کړې او خلکو ته د احمق فکر نه وای کړی، بیا ما څه نه ویل. اوس خبره دا ده چې دوی داسې فکر کوي چې ټول د دوی په شان احمقان دي او دوی ځان ته د وړو پزه جوړوي او موږ نه ورته متوجه کېږو. ولې دا بندي آزاد کړي؟ وایي چې د دې بندي مور ملا هیبت الله ته لیک استولی و په انګلیسي چې زما زوی را خوشې کوي او طالبان وایي چې بس زموږ شمیر خو خورا زړهسوانده انسان دی. نو صحیح دی چې مخ نه ښکاره کوي، خو زړهسوانده دی، مهرباني ښکاره کوي. نو بس ده وویل چې خوشې کوي. ښه یوه هفته وړاندې ټرمپ او د ټرمپ شاوخوا انډیوالانو طالبانو ته اخطار ورکړی چې که چیرې زموږ بندیان خوشې نه سي، بد سرنوشت سره به خلاصوي. یوه هفته وروسته دوی ویل چې دغه دستې درته خوشې کوو. اوس نو جالبه دا ده، د امریکایي مور فریاد اورېدل کېږي، د افغان مور فریاد نه اورېدل کېږي. محمود شاه بیبي په کندهار کې بندي دی، 4 کاله کېږي، هغه نه ازادېږي. په زرهاوو بېګناه افغانان مو ووژل، انفجار کې، انتحار کې، ژړ بوشکو باندې. د هغوی د منډو په اړه مو فکر نه کول. په دا هلمند کې مو اجمل نقشبندي په نوم یو خبریال د خارجیانو سره ونیول، خارجیان مو ایله کړئ، اجمل نقشبندي مو ووژل. دغه د مور په اړه مو فکر نه کول. سیرینا هوټل ته چې طالبان ننوتل، هلته فکر کوم د سردار په نوم بل ځوان و، میرمن سره ورودو سره هغه مو ورې وویشتل. دغه د مور و پلار په اړه مو فکر نه کول. د اردو 1.5 لک ځوانان زموږ په جمهوریت کې دغه مو شهیدان کړي، په ډېر بېرحمي مو شهیدان کړي. د دوی د منډو فریادونه مو نه اورېدل. نور خو پرېږدئ، د خدای روی دی. ګورئ په دغه زابل کې، په دغه غزني کې دغه طالبانو پخوا به په چړو باندې خلک حلالول، په وروستیو کې دوی په سیمه خاردار باندې انسانان حلالول. د خدای روی دی، سیمه خاردار به غاړې ته واچوئ، بیا به حلال کړئ. دومره ظلم، دومره وحشت خپل د خلکو سره. دا نه و چې د خارجیانو په مقابل کې و، د افغانانو په مقابل کې، د مسلمانانو په مقابل کې و. د 4 میلیونه نجونې ته اوس مکتب ته نه پرېږدئ، د فحشا خطاب ورته کې. د دوی د منډو بغار یې نه اورې، فریاد ته نه اورې. 90% خلک دې ډوډۍ نه لري، د دوی فریاد ولې نه اورې؟ د امریکایي مور فریاد ځکه اورې چې د امریکایي مور د فریاد شاته B-52 پروت دی، د B-52 زور دی، بیریږي ځینې.
د ولس اولادونه د جهاد په نوم وژنې، خو چې ستاسو خپل نوبت راسي، لږ چې فشار در باندې راسي، لاسونه او پښې دواړه پورته کوي ټرمپ ته. ډار دی که نه دی؟ دنیا مو ماته کړې ده، څه شي مو ماته کړې ده؟ نو چې نافذه قوانین یې ستا تر پښو لاندې کړې دی، نو خو پرېږده چې خپل جزا وګوري، بیا د هغه وروسته یې خوشي کوي. خو ډار دی بلې چی نسته. قدرت دوی ته خوند ورکوي، پیسې خوند ورکوي، 10 رقمه خواړه، 40,000 باډیګارډان، دا ژوند دوی ته خوند ورکوي. بس دا خبره ده. ظلم خوند ورکوي، خو ظلم خپل پر ولس باندې. دوی طالبان کې یوه خبره شته، طالبان خپل پر ولس خورا زورور دی، پر افغانانو باندې. نور خارجیان ته دوی خبر هم نسي کولی. او زه په دې باور یم چې د خط نظریه به هم، که دا خط یې نوی کړي ډېر به ښه و، خو دا یې ډېر بد کړی دی. د خط نظر به هم، د خط ایډیا به هم د دوی معنوي پلار زلمی خلیلزاد به ورکړي وي، ځکه په طالبان کې دونه عقل نشته. ده به دا ویلي چې داسې یو شی به جوړ کړو چې تاسو هم د وړو پزه جوړ شي چې خلک ونه وایي چې تر فشار باندې راغله سودابندي مو خوښه کوي یا وبرېدلست. نو یو شی به درته جوړ کړو چې ستاسو کار دې وسي او زموږ کار دې وسي، ځکه زلمی خلیلزاد نه غواړي چې د امریکا او د طالبانو رابطه دې خرابه وي. نو دا د پروژه ده او دا یې یاران دی. دی په هېڅ قیمت نه غواړي چې دا رابطه سره خرابه شي.